دا د تورخم ښارګوټی دی چیرته چې هره ورځ په زرګونو مسافر په ساعتونو انتظار وباسي چې کوزي پښتونخوا ته د درملنې او خپلو خپلوانو پوښتنې ته ورشي. کوزي پښتونخوا ته تلونکي مسافر وایي د ورځو انتظار یې اوس په ساعتونو بدل شوی، خو لا هم ځینې سختۍ ګالي چې دغه هیواد ته لاړ شي. دوی وایي له قانوني اسنادو سره هغې لوري ته ستونزې شتون لري. دوی له اسلامي امارت غواړي چې په تړاو دی له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. خو دا چې اوس یو څه اساني هم راغلې ده، په دې معنی چې دوی یو څه توجه کړې ده، لین یو درې وخت لګېږي، بیا هم وخت لګېږي که یو شخص غواړي چې واوړي خو پنځه شپږ ساعتو کې لا واوړي، خو یعنې د دې امید وي چې سړی اوري، او د تېر په نسبت یو څه ښه دی. او په دغه تګ راتګ کې مشکلات انتهایی زیات دي، خو بیا هم امارت اسلامي چې دلته کوم اقدامات کړي دي هغه د ستایلو وړ دي، هغه د ستاینې وړ دي. او زمونږ غوښتنه نوره هم دا ده چې کوم خدمتونه او کوم اسباب او وسایل چې دلته برابر کړي دي هغې کې هم نور هم زیات شي، هغه نور هم مهیا شي. ننګرهار کې د تورخم کمیسار پاکستان ته د خلکو په تګ راتګ کې ستونزې مني، خو وایي د حل په موخه یې له پاکستاني لوري سره خبرې کړي او ژر به د مسافرو د لیږد لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ملي بسونو تګ راتګ پیل شي. په دې د مسافرینو په تګ او راتګ باندې موږ مشران، خارجه وزارت، ملګري او خصوصا دلته په ګیټ کې کوم موضوعات وي دا موږ مطرح کړي. انشاءالله تعالی په دې تګ او راتګ کې به اسانتیا راشي. یو څو ورځې مخکې زموږ مشران او د پاکستاني چارواکي کېناستل، د ملي بسونو یو توافق وشو، که هغه برابر شي نو انشاءالله موږ وطنوالو ته به ډېره اسانتیاوې راشي. هاشمي وایي تورخم ښارګوټي کې د ښځینه او نارینه مسافرو لپاره ځانګړی انتظار ځای جوړ شوی چې څو ورځې وړاندې د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند لخوا افتتاح شو. نوموړی دغه راز وایي د ټرانزیټ او سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره ډېرې ستونزې هواري شوي او پاتې هغه به هم ژر حل شي. د تېرو وختونو نه اوسه پورې کم عواید چې دي او یا کم د ټرانزیټي مسایل دي ډېر حل دي، خو متاسفانه بعضو کې لږ مشکلات دي، هغه به انشاءالله تعالی حل شي. د تورخم کمیسار زیاتوي کورنیو چارو وزارت سره یې خبرې کړي او ژر به په تورخم کې د سکینر ماشینونه فعال شي چې ورسره به د ټولو هغو توکو مخه ونیول شي چې په قاچاقي ډول لیږدول کیږي.